دا هم اسلام آباد پاکستان او د فیصل په مسجد کې. دلته هم د اسلام آباد فیصل مسجد ته په رسیدو سره مو یو دانه دغه د واورې څخه شریخ به ورته ووایو جوړ کړ. ډېر خوند یې وکړ، ډېر فوقالعاده شکل کې جوړ کړ. مختلف قسمه سویټس یې پرې ور استفاده کړل او ټیسټ ډېر ښه ورته برابر کړ او خدای شته ډېر خوند یې درلوده ځکه هوا یو اندازه ګرمه وه. نو واوره چې اوسېږي بیا هوا هم ګرمه وي، سیورم بیا وي، نو بیا خپل هغه خوند حتما لري. دا نو بیا د ضیاءالحق جنرال محمد ضیاءالحق شهید کوم قبر دی چې خلک ورته دعا ته راتلل او دا هم د فیصل مسجد نندارې دي. تاسو ته ښکاري ډېر په زړه پورې او ښایسته ځای دی، لوی مساحت او ساحه کې رانیولی دی، جوړ کړی دی. فیصل مسجد په خپله بودیجه یا فنډینګ ټول سعودي عربیه کړی دی، سعودي جوړ کړی دی. خپل فیصل کوم کینګ چې و هغه جوړ کړی. ډېر په زړه پورې ځای دی. د مسجد نه زیات ورته یو تفریحګاه ځای ویلی شو ځکه خلک ډېر زیات تفریح ته ورته راځي چکر لپاره. نړیوال سیاحت کوونکي هم لري او د جمعې اوس مهال فیصل مسجد داخل یم. ډېر په زړه پورې ځای دی او ډېر غټه ایریا یې نیولې ده. شاته دغه دامنیکو او مرګري هیلز دي، خو ډېر په زړه پورې ساحه ده، لنډه ده چې واقعا په حقیقي معنا اسلام آباد ډېر شین دی. لمونځونه هم پکې ادا کېږي. ښایسته ځای دی او ساعت پکې ډېر تېرېږي. نو تاسو ته خپله ښکاري چې په کومه سطحه بیروبار دی، لوړه اندازه خلک راغلي وو. فکر کوم زه چې ورغلی یم ویکینډ و، سیټرډې وه که سنډې وه، خو ډېر زیات بیروبار و، له حدودو پورته خلک راغلي وو او ټول داسې ځای نه وزټ کاوه، لیدلې او دا هم مختلفې ساحې دي، مختلفې لارې او ځایونه دي په خپله د فیصل مسجد. خلک پکې ډېر زیات عکسونه هم اخلي ځکه دا یو نیشنل مونومنټ په نظر کې نیول کېږي او د هغې تر څنګ په انټرنیشنل سطحه هم شهرت لري، نو عکسونه پکې خلک ډېر اخلي.